قدرمنو زما سره ولاړ دی ډي کې سټډي ابروډ د دې اونر دی د ډېر خدمات دي د بلوچستان پاکستان د لپاره ډېر خدمات دي خاص کر د پښتنو د لپاره ویزه کې د ډېر مدد کوي د په وجه باندې ډېر انسانان د دنیا چې څومره مملکتونه دي که امریکا دي که رشیا دي په دې کې د مدد کوي او ویزه ډېره په اسانۍ د خلکو ته ورخلي خو نن یې کمال دا کړی دی چې د رشیا چې کوم یونیورسټیانې دي د هغه پرنسپلز دغه عمله د لري راوستل دغه چې کوم منبران راوستل دي دی غواړي چې زموږ د پښتنو د بلوچستانو هر هغه سړی چې هغه استطاعت لري خپل بچی باندې په بار ملکو کې سبق ویل سوی نو موقع ورکړه ده نن رشیان راغلي دي د لیده د ماشومانو ټیسټ اخی او بیا بدی ته دی بیا په ویزه کې مرسته ورسره کوي او دی بیا په رشیا کې سبق وای په رشیا کې په انګریزي سبق ویل سوی په رشیا ژبه کې ویل سوی په ژبه کې چې ورسره پاکي به وای نو دا دې ته په څنګه سترګه ګوري چې دا پښتانه څوک د سرمایدار خلک پیسې لري لیکن بچیان سبق نه سویل جمال صاحب د ټول د مخه زستا کور ودانۍ وایم ته د زموږ سیمینار ترالی زموږ په سیمینار کې د شرکت وکړي او خصوصا د بلوچستان او خلکو د مهم په اغاهي کې ودی ته د مرسته یا ودی ته د زموږ سیمینار چې هغه ته ودی ته ورمخ کوي چې خلک په خبر کو ستا ډېر مننه جمال صاحب تاسو د معلومه ده د نن ساعت 12 کاله زه په دا فیلډ باندې کار کوم په رشیا کې زما خپله کمپنۍ ده چونکې د سټډي په باره کې ما دا اول ما پروګرام شروع کړي مخکې د ټول تورونو د رشیا او ویزې وې دا کوم چې بزنس مینان خلک وو د رشیا سره ټریډ کوي پر دا باندې افغانستان باندې تاجکستان باندې په قزاقستان کې اوس هم د ډېرو خلکو د پاکستان څخه خصوصا د کوټ څخه ډېر سرمایدار خلک دي بزنس مینان خلک دي زه بزنس وزیر لګوم نو دا خلک څوک د هغه ځای سامانونه راوړي څوک د هغه رشیا څخه دلته راوړي نه نو اخر کې د ما سوچ وکړ یاره چې زما خو چونکې دلته په رشیا کې سیټ اپ برابر دی زه ولې داسې کار نه وکړم چې د خپل بلوچستان او خصوصا د کوټو د پښتنو د بلوچستان لپاره یو خدمت وکړم چې دا کم خلک یو خپل کاروبار نشته بزنس نشته پر دنیا هم شي نشته نه تاسو یقین وکړئ تاسو باور وکړئ دا زما څلورم سیمینار دی اول سیمینار زموږ د پلاور کې بیا په کراچي کې بیا په اسلام آباد کې ولو او دا څلورم په کوټه کې دی دا روسیان خپل ایران سلو د علاقې ول د ماول ول دی ول دا ول دونه بیگ ورلد علاقه ده ول دونه پسمانده ده الانکه ما په ډیر صفات وتکوي ډیر دغه متکوي د خلک ډیر سرمایدار دي نه د په پرمانو خپل د سرمایدار دین او دا بیا ول د ماول ول د انا زه خدانه سمرتوي چې بيد اول دي نه الانکه د بل کوټ خلک چې تاسو یقین وکړئ د کوټ خلک ډیر پیسې لري هغه د په بچانو تعلیم کوي هغه تعلیم زما په اندازه د یو رقم فزول روان دي دلته ما دا ډیګری نه منل کېږي نه بیا دویمه خبر دا د چې کوم خلکو میشانې کړي دي بیشانې کړي دي پیچډیانې کړي دي ته ورسه د دې هیڅ اهمیت نشته یا چې دا څنګه د دې د ټول ښه خبره زه د خپل د صوبې د عوام لپاره ما دا راوړې ده چونکې زه خپل دورې هم د 12 کالو سره د ګور د مخ اول زما سره د خدمات علاقې سټوډنټ دورې راشي د دې سره زه داسې ولاړ یم لکه د دې والدین د دې پیرنټ د دې سره هلته ولاړ یعنی د دې پر سر باندې زما لاس هیڅ مشکل بنی د ټول مطلب یو دا دی چې دا د دې کوم خلک ولاړ ته به سرپرستی کوي کوم مسله او مشکل تاسو راځي دویمه خبره دا سہولت درکې دویمه خبره دا ده چې کوم سټوډنټ د دې ځای رشیا ته جلته داخله اخی داغه د پاره دا سوالات موږ ورکړی دي چې د کوم وخت سبق وای بیا پر ټایم د جواب هم کولای شي بل خبره واوره پر ټایم د جواب هم کولای شي سار بدای سبق وای ماپشن ټیم جواب هم کول در ټول ښه خبره جمال بھائی اگر تا پته نه دی نه زه به درته وایم د خلک شاید په دې خبره نه خبر نه څلور کال متواتر ته پر شک سبق وای په 15 کال ته د روس پاسپورت د لاس کول نېشنلټي ته د پاسپورت درکړي د دې ټول غټ ثبوت دی د زما د افیس امپلای سیفلادي سبق دورې وای د وسر دغه پاسپورت سره دی ریشن سټیزن دی سیدی د تا دا یو خبره واره ورور یاره دغه رښتیا خو د زموږ خلک نه وای د زموږ خلک بدنیتیم دي دلاور خان چې کوم رښتیا وایل یاره زه قسم درته کوم خلک پټي ولی زموږ دغه بدنیتۍ دی وای چې یو سړی په پښو ونه درېږي دلاور خان سي دروازې ټکېستې کور تر زاري درته کې پښو درلوي چې راسي دلته ټیم مزه کوي د چې ډیګري واخې ماغه مطلب په دنیا کې نه منل کېږي
راسي پیسې خدای درکړي سرمایه‌دار است ټیکهداران است بانکونه له پیسو ډک دي بانکونه له ډالرو ډک دي بچیان ولېږي ورور پر رشیا کې سبق پوهاست یو خدا دی چې هغه به سبق وایي ماپښین ټایم به جواب هم کوي 4 کال یې پرک خپل نیشنلټي دی واخلي جمال بھائی زه تاسو یو بله خبره کوم ته کینو که ماته دونه زیات افسوس وشول چې موږ په ریپورټ اچوسلو 3 غنټې زموږ سیمینار چې موږ په سرینا کې شو په سرینا کې شو بند هغه بند موږ په 3 غنټې کور ورسېدل صحیح شو نو ما د سوچ وکړ ما ویل مالیار دلته خو ځنه نه سم نه وتی د روسیانو سره نه وتی نو عام سړی به مال څنګه راشي نه بالکل بیا زه مجبور شولم دا سیمینار ما په د پیګاسس کلب کې کښې پیګاسس کلب چې دی د عسکري پارک شاته د اف سي سکول مخ اپوزیټ دی صحیح هغه دی د ټولو غټه خبره دا ده ستا دلته سټوډنټ محفوظ نه دی ستا دلته تاجر محفوظ نه دی ستا دلته یو شی محفوظ نه دی ستا عزت دلته محفوظ نه دی د لس کال ماشوم یې پورته کړی دی د هغه پلار 2 روپۍ لري نن دا ګرده کوټه بنده د موږ درېیمه دلته راغلي زما سره چې موږ د سرینا څخه دغه جته ځان راورسو 2 غنټې زموږ ولګېږي خان اورور په لاس ما لا دغه سنیت جوړ شو ورور ته نو څه کوي ورته سټوډنټ وسه واغه ورور دوره به ورور سار ټیم چې دی خپل سبق وای ماپښین ټیم چې دی ورور خپل یو روزانه یو شی کوي جمال بھائی 15 کاله باندې شلټ زه صرف تاسو د افر نه درکوم نه زه د بلوچستان ټول خلکو د افر کوم نه زما شکر دی د رشیا امبیسي سره ډیر زورور تعلق دی او زما خپل ډراپ بکس ما سره کړی دی چې زه چاته د سټوډنټ ویزا ورکوم زه چاته بزنس ویزا ورکوم زه چاته ټوریست ویزا ورکوم نه خلک په کتارو کې ولاړ دي دوی میاشت اپارټمنټ نه وته تاسو مکمل دغه درکړی ته ضرورت نشته ته مال خالي ډاکومنټ راوړی تاسو پر کور ویزا او پاسپورت ملای شي نو دا بلته څه غواړي زه غواړم که تاسو تجارت کوئ د یو کال ویزا غواړي ټوریزم د فارزي چکر د فارزي مثال کا سټوډنټ دی زه راغلم ستی د فارستی د خدمت علاقې او د وطن د خدمت لپاره راغلم باید په دغه کې تاسو شرکت وکړئ راسي زما د توسسه د جمال صاحب د چینل د توسسه تاسو راسي په سیمینار کې شرکت وکړئ خپل بچان راولي کچیر تاسو د بچان بهتر مستقبل جوړول غواړي بیا غټه خبر ده ستا بچی دلته سبق ووایي نه تا ته ګس د پاکستان ضرورت نشته ته په نوکري پسې ګرځې تا نه خپل جواب کولی شي نه خلک پر چټیان باندې راځه خپل بچان دونه په اخلاص مجلس چې د لاور خان کړی دی یاره په ولا چې ډېر کم خلک یې کوي او بل دا دی د لاور خان ستی دپاره د لې راغلی دی ستی د سره منډې وي او هر مدد کومک ته تیار دی او بل د لاور خان د آفیس چې کوم نمبرونه دي زه په موبایل په د سکرین باندې ژدمه هغه باندې رابطه وکړي خپل ژوند جوړ کړي ما کوي پښتنو د خیالي او د سیالي دراوځي بابا ورور دا تا دی وکړو ما دی وکړو هغه 2 روپۍ وګټلې پښې کې شو ابل وکړې ته شو بایجان دنیا کم زی ته دی راسي دنیا څخه سنسانان جوړ شي ډاکټران جوړ شي بار ملکو ته ولاړ شي دا وطن چې دی جنت پاکستان جنت په دې جنت کې څوک نه پرېږدي الله دې وخلکو ته هدایت وکړي دغه به کنه مهرباني یو جان Nice to meet you. My name is Daria Pfau. I am a director of Russian Education Service. Our company was founded in 2022 in St. Petersburg. St. Petersburg, this is second capital of Russia, cultural capital of Russia, one of the most beautiful cities in the world. Of course, I invited all of you to visit my lovely city. And our main goal of our company to make more easy the applying of Pakistani students to Russian universities, because we know that in the same moment a lot of universities of Europe, of USA, for example of Australia and China have a very big activity in Pakistan. We want to change this situation because I know and I'm sure that the level of education in Russian universities is very high and the cost of Russian education is very low. This is some strange but very interesting mix, and I see big requests of potential students of Pakistan, the big request to Russian education, and a lot of people want to start to learn the Russian language. For me it's very agreeable, of course, and I hope that a lot of people from Balochistan, from Pakistan in general, will do the Russian education, will visit the Russia like students or like tourists. Thank you very much for your invitation. We are here. It's very interesting for us. Thank you. Thank you. یو پلای بیا ستاسو ډیره مننه ترالي زموږ دا پروګرام ته دي ډیر زیات عزت ورکړي دا اویرنس نه دی دا کوم لکه ته چې موږ وغواړو موږ په پښونه راز په سر راځو ته یو خلاصمن سره شپ زما یو مشټیک وسلو تا باید اول ورځ خبر کړو زه
په بار ملک ولم سېسو زه پرونه ولم را ورسېدم د بار ملک سره چونکه ما سره بیا خلکو دا ګیله کوله چې دا سیمینار ته اټینډ کړی دی ته د دې صوبې به ته خپل نه شریک نه دا اوس هم دا خلک ته ویني دا سټوډنټ ویني دا خپل زما د پیج کم فالوورز دي نه ما ته دونه موقع میلاو شو چې دا ما وکړ زما سره دونه ټیم نو چې ما ته ټلیفون در کړی وای بل ته در کړی وای بل ته در کړی نه ما مارکیټینګ کړی دی کنه ما مارکیټینګ کړی وای یا زه د خبر وای ګرد کوټه په ګرد کوټه بالکل بل یو خبر ده ټایم زرا زما ان شاء الله زه جمال بای ته دا اول څه ایڈوانس کوم هغه جمال به تاسو خبري کوچل ته بیا ګرد دي ګرد حال مطلب منیجمنت دي ارڅ دي زه جمال صاحب ته ورکوم ان شاء الله موږ خپل په کارو اخته کله یو ځای منډه کوي موږ ګروپان بار ملک روان دي کله دا غو سره نه کم از کم جمال سره صاحب د دې ټول بلوچستان پیج ټول پاکستاني پیج ټول خلک کوشش پیج او د الله فضل ډیر زبردست سوشل ورکر دي هر سړی پیج دي د منفي دغه نه کوي پروپاګاندا نه پیلاوي لکه باز خلک کوي ما ته کینو که زه تاسو ته قسم خمنه دلته 200 ویلاګر دي نه ما یو نه درا غوښته صرف ما جمال ته پرسنل تور پر ټلیفون وکي شتراس و د ز پرسنل تور پر پیج نه مسیسو نو نیکسټ اپ جمال صاحب هر وخت دونه خوند راکې ولا دونه خوشاله سولم او دا ستا کار چې دی دا د انسانانو د ژوند ضمانت دی بالکل او بل دا دی دا پښتانه نه دي زموږ په وطن کې موږ ډېر خطا ایستل سوي په مختلفو نامو دلته فرادونه سوي دي دلاور خان ورور دا چې دی د نوم ګارنټي ده دی زه خپله پېژنم نو تاسو د دې موقع څخه فایده واخلئ د خپلو بچیانو مستقبل سم کړئ دا خپل بچان چې ستیغه یونشتله وزم ورور ظلم خطلې وي چې ودرې ژوندۍ به راسي که به نه سره چا به غوا کړی که به نه یې غوا کړی د دا غمه به هم خلاصوي چې څنګه م ولېږئ وروره بس که خدای کار په ودرلودي وبېلوړي نور ولا که انشاءالله سړی لاس ورلوړي شیخ نو خپل بچانو د بچانو ژوند ته سیفټي ورکړي ښه ډیګري واخلي هغه ډیګري واخلي چې د دنیا په هر ملک کې منل کېږي د پاکستان ډیګري ده که د ډاکټر د کار شه د که پي ایچ ډي د څوک یې نه مني بیا یو بل خبره به بخښنه غواړم ستا خبره کټومه ته د څلورم کال بعد د رشیا پاسپورت واخلې تا ته املا شو د رشیا په پاسپورت باندې تا ته یو سل 2 ملک فري تا ته ویزه د خپل ضرورت نشته شو ته چې د رشیا نېشنلټي هولډر سولې تا ته یو سل 2 ملک فري دی ویزه نه غواړي بالکل نو ځکه دا موقع څه د خپل شوبیا عوام ته وکم چې به راسي دا موقع څه فائدہ واخلي دا موقع بار نه دي زه دوریم ان شاء الله چار څه خدمت خدای مراولي قربانم سم پښتنو تاسو ډیر ذکر خون یاست سرمایه ولا که سرمایه لري ډالر لري بانکونو د پیسو ډک دی ولا که ماشان خوب کړی دا یو جمال صاحب زموږ د سیمینار چې په کوټه کې موږ 2 ورځې شو پرونډولو یو نن دی د نن د سلور بجو پرې چې کوم خلک نشته د سلور بجو پرې څو خلک شرکت کوي موږ دلی دا په سبا موږ رواني او بل دا دی بل وار شدي ان شاء الله خد افیس نمبرونه ستاسو افیس نمبرونه د زما د افیس نمبرونه او هغه باندې برابر کوي د شاګم دي د شاګم نو دي تورن کوي دا د اسلام آباد زما افتن مرکز کې دفتر دی دا غ نمبرونه او بل دا دی چې بل وار کم دا اسکار کوي دا سمې کار کوي موږ به مخکې خبره ما خبرولې خو زه نو زه او کنټرول ولا مهرباني